أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة الجمعة. باب ثابت دی په بیان کې د لمانځه د جمعې د لمانځه بیان دی. لا تصح نصح کیږي الجمعة جمعه، یعنی د جمعې لمونځ نه صحیح کیږي الا فی مصر، مگر نه په ښار کې، جامع فجامع مسجد کې، او فی مصلا یا په عیدګاه کې المصري د ښار، یا به جامع مسجد وي په دې کې به د جمعې لمونځ کوي، او یا به د ښار عیدګاه وي په دې کې به د جمعې لمونځ کوي. ولا تجوز روا نه دی فی القرى په کلو کې په سارا کې د جمعې لمونځ نه دی روا. ولا تجوز نه دی روا اقامتها اقامت د دغه جمعې چې د جمعې لمونځ قائموي کوي الا لسلطان، مگر نه د پاره د سلطان. باچا به د جمعې لمونځ قائموي د دې څخه بغیر د بل چا د پاره روا نه دی. او لمن یا د پاره د هغه چا روا دی امره چې امر کړی وي دا سړی السلطان باچا امر ور کړی وي چې بس ته د جمعې لمونځ قائموه، ته د جمعې لمونځ کوه. ومن شرائطها د شرطو څخه د جمعې الوقت وقت دی. وقت د یو شرط د جمعې چې دی هغه وخت دی. فتصیح صحیح کیږي فی وقت الظهر د ماپښین په وخت کې. ولا تصیح نصح کیږي بعده ورسته د دې، یعنی د ماپښین د وخت سماسیا وا په نور وختو کې د جمعې لمونځ نه دی جایز. ومن شرائطها د شرطو څخه د جمعې الخطبه خطبه ده قبل الصلاه د مخه د لمانځه. یخطب خطبه بوای الامام امام خطبتین دوه خطبه یفصل جلاوالی بکی بینهما په مابین کې د دوه خطبو بقعدت پناست سره، د دوه خطبو په میان کې به د لږ اندازه کښینی. و یخطب خطبه بوای قائما په ولاړ سره علی طهارت پر پاکی باندې او داس بلری بیل او داسه به نه وای. فین اقتصر ک کوتای وک علی ذکر الله تعالی د الله تعالی پر ذکر باندې د غیر قرآن مجید وای جاز روا دی عند ابي حنیفه فنز د امام صاحب. وقال یاران وای لا بد چاره نسته من ذکر طویل د اوږده د غټ ذکر څخه چاره نسته، نو یسمى مسما کیږي هغه خطبه. د غټ ذکر چې دی هغه خطبه مسما ده، یعنی خطبه عادتا د خطبه بلل کیږي فی العادت په عادت کې. فین خطبه کې خطبه ویل قاعدا پناس سره او علی غیر طهارتی یا بیل پاکی. ګوره یو چا یا پناس پر منبر باندې خطبه ویل یا بیل پاکی خطبه ویل او داسې نه درلودي دا جاز روا دی دا کار. و یکره مگر مکروه دی دا، خو روا ده ویل جایز ده خو مکروه کار دی. و من شرایطها د شرطو څخه د جمعې الجماعت جماعت دی. و اقلهم کم اندازه د جماعت چې ده عند ابي حنیفه فنیز د امام صاحب و محمد فنیز د امام محمد صاحب ثلاثه درې نفر دي. سوال امامي ما سوا د امام سره درې نفر به مقتدیان وي، یو به امام وي امام صاحب و امام محمد صاحب وایي چې بس دغه د جمعې د پاره دغه د جماعت نفر دي. وقال ابو یوسف رحمت الله امام یوسف صاحب وایي اثنان دوه کسان دي سوال امامي ما سوا د ملاسه په ملا پسې چې دوه کسان ودرېږي د جمعې لمونځ کولای شي. ويجهر فزور بوایي الامام امام بالقراءه فقراءت سره وليس نست فيهما په دې دواړو کې قراءه ویل سوره د سورت بعینها معلوم یو معلوم سورت چې خاص د جمعې په لمانځه کې دغه سورت دی وایي دا نسته. ولا تجب نواجبیږي الجمعه جمعه على المسافر پر مسافر باندې نه واجبیږي، ولا الامراه نه پر ښځه باندې واجبیږي، ولا المریض او نه پر مریض باندې واجبیږي، ولا عبد نه پر مری باندې واجبیږي، ولا اعما نه پر لاندې باندې واجبیږي. پر دغه کسانو باندې د جمعې لمونځ واجب نه دی. فین حضروا کچیر حاضر سو د جمعې لمانځه ته وصلوا او لمونځ وکي مع الناس سره د خلکو اجزاهم روا دي عن فرض الوقت د وخت د فرض د ماپښین د فرض غاړه په دغه باندې وځي. ګوره پر دی واجب نه دی کچیر وکي د جمعې لمونځ بس غاړه په ووتل. ويجوز روا دي للمسافر د پاره د مسافر والمریض د پاره د مریض والعبد د پاره د مری اندا یومو چې امامت ورکی په الجمعه په جمعه کې د جمعې لمونځ ورکی دا دی تجایز دی. ومن هغه څوک صلی کې لمونځ وکي زوره د ماپښین په المنزل فکور کې یو چا د ماپښین لمونځ فکور کې وکي یوم الجمعه په ورځ د جمعې قبل صلاه الامام د مخه د لمانځه د امام چې لمونځ نه دی کړی د کور خپل لمونځ وکي. ولا عذر له عذر هم نو دلره کوری هدا کار مکروه دی له دته ذالک دا وجازت روا دی صلاه المنځ روا دی خدا کار مکروه دی.
فإن بدله كچیر ښکارا سلو ان دا يحضر الجمعة و جمعه ته حاضر سو فتوجه مخ وکي الیها و د جمعه ته بطلت باطل سو صلاه الظهر د ماپښین منځ هغه چې د کور کړی دی یوازې کړی دی چې دی بیرته د جمعه خواته را روان سو د جمعه د منځو خواته هغه المنځ ولاړی عند ابي حنیفه ته پنځ د امام صاحب بالسعي پتلو سره چې دی وای د خالد د جمعه خواته روان سلو امام صاحب وای د دل منځ ولاړی وقال یاران وای لا یبتلو نه باطلیږي حتی در داسې وخت پورې يدخلو چې داخليږي مع امامي سره د امام تر هغه وخت پورې یاران وایي چې نه باطلیږي در څو پورې چې د امام سره په لمانځه کې داخل سلو نیت یې وتاړي بس د ماپښین لمونځ ولاړي و یکرو مکروه دی اندا یصلي چې لمونځ وکړي المعذورون معذور خلک لمونځ وکړي الظهر د ماپښین بالجماعت په جماعت سره یوم الجمعه په ورځ د جمعې په ورځ د جمعې باندې د ماپښین لمونځ په جماعت باندې وکړي د معذورین دا د دې لپاره مکروه دی وکذا دغه رقم اهل السجن خاوندان د بندخانه بندیان په جیل کې جیلخانه والا المنځ وکي ومن هغه څوک ادرکه کوي امام یوم الجمعه په ورځ د جمعې صلی معه سره د المنځ وکي د امام سره ونیوي امام پر منځولو د ایرالي ور سره داخل بس منځ د جمعې وکي ما هغه ادرکه چې ونیوي وبنى عليها بناء وک الجمعه د جمعې هغه ونیوي مطلب وین ادرکه کې ونیوي په تشهود په آیات کې نور د جمعې المنځ تیر سو د خالیات آیات ونیوي او په سجده السهو په سجده سهو کې ونیوي بنى عليها بنا دی وکي پر دی باندې الجمعه د جمعې یعنی د جمعې المنځ دی پر کې نور د ماپښین المنځ ته نه واړي عند ابي حنیفه تفنیز د امام صاحب ګوره که په هر ځای کې د جمعې د لمانځه د ایرالي ور داخل سو د جمعې المنځ دی وکي کڅم د جمعې المنځ یو رکعت جن تیر سوی وي یا دوه رکعت جن تیر سوی وي په اخرین ناس ته کې په آیات کې امام صاحب وای چې دا د جمعې المنځ هغه د جمعې المنځ دی وکي وابي سب رحمه الله امام سب صاحب وای دا امام صاحب امام سب صاحب وای وقال محمد رحمه الله ویل دي ان ادرک کونی وی معه سره د امام اکثر و زیات من الرکعت درکات درې ورکات زیات منځ ونی وی ثانیه د دوم بنا علیها د جمعه پر دې د جمعه بنا وکي یعنی د جمعه المنځ وکي وین ادرک کونی اقلها کم در دغه دوه رکات یعنی در یو نیم رکات زیات کم ونی وی بنا علیها الظهر بیا د ماپښین المنځ وکي دی بیا د جمعه المنځ نکي یعنی د دغه ځاس چې څونه د نیول دي ټکسل انور د ماپښین المنځ سپرک دا د امام محمد صاحب قول دی واذا وخرج قوت الامام يوم الجمعه فورج الجمعه ترك بريد الناس خلق الصلاه المنز والكلام خبر حتى درداس وقت فوري يفرغ فاريز غير من الخطبه د خطبه امام چې خطبه د پاره پورته سو منبر ته وخاطي نو خلق کلمنز کې هغه دی پریز دي کې خبري کول هغه دی پریز دي بس غوږ د خطبه ته ونی ونسي اذا اذن اذان دی وک المؤذن ومؤذن يوم الجمعه فورج د جمعه الاذان الاول اول اذان چې وسی ترک الناس پریدر د خلق البيع اخستل وشراء خرڅول رانیول خرڅول د پریز دي چې اول اذان وسو بالا د دکانداري ختم کی وتوجهوا مختی وکي ال جمعه د جمعه المنځ ته دی ولار سي واذا وخسعوا چې وخیږي الامام امام منبر و منبرته امام و منبرته وخاطي جلسه کشي دي واذن اذان دی وکي المؤذن اذان والا بین یدی د مخامخ د اذان وکي چې ملا پر منبر باندې امام کښیناستي او منبر ته خوخاطي کښیناستي اذان والا د مخامخ د تو دريږي اذان دی وکي بین یدی د لاسو مخامخ یعنی د زیګر مخامخ المنبر د منبر ثم ورست يخطب خطبه وای امام پیدا و فرغ فارغه من الخطبه د خطبه اقام اقامت وکي چې خطبه فارغه سو بار د اقامت وکي دغه د جمعې د المانزه طریقه و دغه ترتیب نو چې پر دغه ترتیب باندې څوک منځ وکي چې اذان د جمعې وسی بيع او شراء یعنی دکانداری ختمه کی سره د صدا او المانزه ته د جمعې ولار سي په دغه کې الله جل جلاله د برکت مرچی او شکر دادی چې داسې وخت دا کار سره فارغ کې صدق الله العلی العظیم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين